سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې سات خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ باید پیاوړې شي. ذاکر جلالی ویلي چې د افغانستان او ملګرو ملتونو ترمنځ تعامل اغیزناک دی خو اړتیا ده چې دغه اړیکې لا پیاوړې شي. اسلام آباد پر پښتونخوا او بلوچستان خپل کنټرول له لاسه ورکړی. سهیل اپریدي ادعا کړې چې د پاکستان مرکزی حکومت پر خیبر پښتونخوا او بلوچستان خپل کنټرول له لاسه ورکړی. او د واشنگټن او تهران ترمنځ د خبرو کوم پلان نشته. د امریکای سی بي اس شبکې د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د واشنګټن او تهران ترمنځ د نوو رسمي خبرو کوم پلان نشته. I think we're going to maybe get something, but I want to give them every last chance before decapitation. له وروستیو بریدونو او هغو راپورونو سره چې د ډیپلوماسۍ د ناکامېدو په اړه شکونه راپورته کړي، له ایران سره خبرې لا هم روانې دي. د کوم دلیل له مخې کله چې خبرې کوي نه خوښوي چې ووایي خبرې روانې دي. هغوی وایي موږ غواړو د هرمز تنګي په اړه خبرې وکړو، خو زما له نظره تر ټولو مهمه موضوع د ایران بې اټمي کول دي، ځکه اصلي خبره همدا ده. زه هم د همدې لپاره دا کار کوم. دا هم پوره خبرونه. د بهرنیو چارو وزارت دویم سیاسي رئیس ذاکر جلالی ویلي چې د افغانستان او ملګرو ملتونو ترمنځ تعامل اغیزناک دی خو اړتیا ده چې دغه اړیکې په ځانګړي ډول په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ په برخه کې لا پیاوړې شي. جلالی ویلي په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي یا یونما د نړیوال استازولۍ لپاره له ټولو اړینو امتیازاتو برخمن دی، خو لا هم د افغانستان اوسنی حکومت په ملګرو ملتونو کې رسمي استازی نه لري. هغه له یونما وغوښتل چې له افغانستان سره د اړیکو د پراخولو لپاره مسؤلانه ګامونه واخلي او د کابل او ملګرو ملتونو ترمنځ د تعامل د لا پیاوړتیا لپاره عملي هڅې وکړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدي ادعا کړې چې د پاکستان مرکزی حکومت پر خیبر پښتونخوا او بلوچستان خپل کنټرول له لاسه ورکړی او نور باید د دغو سیمو خلک د ناکامو امنیتي پالیسیو قرباني نشي. هغه په خپلو څرګندونو کې د پاکستان پوځي جنرالان هم په سختو ټکو مخاطب کړل او ویل هغه کسان چې د ولس په وینو شتمنۍ جوړوي، بهرني هیوادونو ته پیسې لیږدوي او د هوسا ژوند لپاره په ټاپوګانو کې کورونه اخلي، باید دا لړۍ پای ته ورسوي. سهیل اپریدي ټینګار وکړ چې د امنیتي وضعیت د خرابېدو مسؤلیت باید ومنل شي او د خلکو د سر او مال د خوندي کولو لپاره عملي او اغیزمن ګامونه واخیستل شي. خو تر اوسه اسلام آباد په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان طبي شورا په افغانستان کې د طب زده کړو پر مهال پاکستاني محصلینو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان له طبي پوهنتونونو فارغېدل به دوی ته په پاکستان کې د ډاکټرۍ د کار اجازه ورنه کړي. یا د شورا ویلي هغه کسان چې د افغانستان له طبي پوهنتونونو فارغ شوي نشي کولی د پاکستان طبي شورا رسمي ثبت او د کار جواز ترلاسه کړي. د پاکستان طبي شورا په وینا د افغانستان طبي پوهنتونونه د بهرنیو طبي فارغانو د ارزونې او تایید په نړیوال نوملړ کې شامل نه دی. له همدې امله فارغان د ثبت ملي ازموینې شرایط نه پوره کوي. دغه شورا له محصلینو غوښتي چې له هر بهرني طبي پوهنتون سره د شاملېدو مخکې د هغه اعتبار او منل کېدل وڅېړي څو په راتلونکي کې له مسلکي ستونزو سره مخ نشي. د امریکې بهرنیو چارو وزارت پریکړه کړې چې د خپل هیواد 15 ډیپلوماټیکي استازولۍ وتړي. رویټرز خبري اژانس د باخبرو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته خبر ورکړی چې په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو 15 ډیپلوماټیکو استازولیو د تړلو پریکړې کړې ده. د راپور له مخې ټاکل شوې د امریکې استازولۍ په کیناډا،
جاپان، اندونیزیا، کامرون او کاناډا کې وتړل شي. د امریکای بهرنیو چارو وزارت که څه هم تر اوسه د پریکړې رسمي نه ده تایید کړې، خو د سرچینو په حواله کانګرس ته خبر ورکړ شوی چې د ټرمپ اداره دا مهال یوازې د یوې ګټورې ډیپلوماټیکې شبکې پر خوندیتوب تمرکز لري. د ډونالډ ټرمپ له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امریکې په بهرني سیاست کې هم ډېر تغییرات راغلي او داسې بنسټیز بدلونونه پکې لیدل کېږي چې وخت ناوخته د کانګرس له لوري هم تر نیوکو لاندې وي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون ویلي تېره ورځ د تورخم، سپین بولدک، اسلام قلعه او وریښمینو پل له لارې 363 کډوال کورنۍ چې د غړو شمېر یې 1950 تنو ته رسیږي هیواد ته راستنه شوي. د یاد کمیسیون دارالانشا ویلي همداراز تېره ورځ 213 کورنۍ چې د غړو شمېر یې 1810 تنو ته رسیږي خپلو اصلي سیمو ته لیږدول شوي دي. بلخوا د کډوالو د دایمي مشتیدنې او د ځمکو ویش کمیټې ویلي تېره ورځ په ننګرهار، فاریاب، بامیان، نیمروز او پکتیکا ولایتونو کې 113 کورنیو ته د استوګنې نمرې ویشل شوي دي. د یادې کمیټې د معلوماتو له مخې تر دې دمه 15,155 کورنیو ته د استوګنې نمرې ورکړل شوي او د ویش لړۍ لا هم دوام لري. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ایران ته د هر ډول پوځي اقدام تر مخه د خبرو او هوکړې وروسته فرصت ورکوي او ټینګار کړی چې د پوځي اقدام پر ځای د ستونزې سوله ییز حل ته لومړیتوب ورکوي. په همدې حال کې د امریکې CBS شبکې د امریکې چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د واشنګټن او تهران ترمنځ د نوو رسمي خبرو کوم پلان نشته. په همدې حال کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي هیواد د خپلو حدودو او ملي ګټو د دفاع کوي خو د جګړې د پراخولو هڅه نه کوي. د تهران او واشنګټن ترمنځ د ترنګټیو په دوام د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي غواړي ایران ته د هر ډول پوځي اقدام تر مخه د خبرو او هوکړې وروستی فرصت ورکړي. هغه ټینګار کړی چې د پوځي اقدام پر ځای د یوې هوکړې له لارې د ستونزې حل ته لومړیتوب ورکوي. I think we're going to maybe get something, but I want to give them every last chance before decapitation. له وروستیو بریدونو او هغو راپورونو سره چې د ډیپلوماسۍ د ناکامېدو په اړه شکونه راپورته کړي له ایران سره خبرې لا هم روانې دي. د کوم دلیل له مخې کله چې خبرې کوي نه خوښوي چې ووایي خبرې روانې دي. هغوی وایي موږ غواړو د هرمز تنګي په اړه خبرې وکړو خو زما له نظره تر ټولو مهمه موضوع د ایران بې اټومي کول دي ځکه اصلي خبره همدا ده. زه هم د همدې لپاره دا کار کوم. Come to their senses because what happened. په همدې حال کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي هیواد د خپلو حدودو او ملي ګټو دفاع کوي خو د جګړې د پراخېدو هڅه نه کوي. پزشکیان ټینګار کړی چې باید داسې یو پیاوړې ټولنه جوړه شي چې دښمن پرې د برید او لاسوهنې فکر ونه کړي او ونه شي کولی ټولنه زیانمنه یا ټوټه ټوټه کړي. ما هم از حد حدود خودمون دفاع میکنیم ولی دنبال گسترش جنگ و یا اینکه طالب این باشیم که بخوایم جنگ رو ادامه بدیم نیستیم، ولی باید تلاش بکنیم در این اوضاع احوال جامعه‌ای رو درست کنیم که در این جامعه سالم دشمن طمع نکنه که وارد این جامعه بشه و این مجموعه اجتماعی ما رو تیکه تیکه بکنه و از بین ببره. له دې سره سم د ایران د رهبر پوځي سلاکار محسن رضایي وایي چې ایران پر اوکراین د برید لپاره چمتووالی نیولی و خو وروسته له هغې کیف دا پیښه خپله تېروتنه وبلله. تهران خپل ځوابي برید وځنډاوه څو د اوکراین ادعا وڅېړي. تر دې وړاندې اوکرایني ځواکونو په خزر سمندرګي کې د ایران پر یوې سوداګریزې بیړۍ برید کړی و چې په پایله کې یو کس وژل شوی او بل ټپي شوی دی. اوکراین رو وادار کردن به کشتی ما در ولگا حمله بکنه. اونا هم تماس گرفتن
که نه این اشتباه بوده، ما اشتباه کردیم و اونم ما داریم البته بررسی میکنیم، چون ما آماده کرده بودیم 3 نقطه از اوکراین رو بزنیم که بعد که گفتن ما اشتباه کردیم، ما چون دنبال واقعا توسعه جنگ نیستیم، ما نمیخوایم جنگ طلبی را بندازیم. الان پاسخ اوکراین منتفی شد، ولی هر دو موضوع رو ما داریم بررسی میکنیم. دا په داسې حال کې چې د امریکای CBS شبکې د امریکایي چارواکو له قول راپور ورکړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وروستیو څرګندونو سره سره د واشنگټن او تهران ترمنځ د نوو یا ځانګړو خبرو اترو لپاره تر اوسه کوم پلان نه دی جوړ شوی. تر دې مخکې ټرمپ ویلي و چې د ایران پر وړاندې د پلان شوي برید له ځنډولو وروسته به د امریکا او ایران خبرې د دوشنبې په ورځ پیل شي او زیاته کړې وه چې د خلکو وژنه نه غواړي او هوکړې ته لومړیتوب ورکوي. نورستان ولایت کې سیلابونو درانه مالی زیانونه اړولي دي. د نورستان ولایت د مقام ویان فریدون صمیم وایي چې پرون له غرمې وروسته د دغه ولایت د برکمټال ولسوالۍ په اولګل سیمه کې د سیلابونو راوتلو له امله 80 استوګنیز کورونه ویجاړ شوي دي. ښاغلي صمیم زیاته کړې چې د دغو سیلابونو له امله همدارنګه یاده سیمه کې یو شمېر باغونه او کرنیزې ځمکې هم له منځه تللي دي. هغه دغه راز ویلي تر دې دمه 3 ماشومان نادرکه دي، خو نوموړي هیله څرګنده کړه چې ښایي د خپلو خپلوانو کورونو ته تللي وي. د نورستان ولایت د مقام ویان په وینا د پیښو پر وړاندې د مبارزې چمتووالي ریاست ته دنده سپارل شوې څو خپل ټیمونه له ژر تر ژره د سیلاب ځپلو لاسنیوي لپاره یادې سیمې ته واستوي. نن بدبختانه له غرمې وروسته د برګمټال ولسوالۍ اولګل سیمه کې شدیدو بارانونو له امله سیلابونه رامنځته شوي دي چې د دغه سیلابونو له امله نو د یادې سیمې 80 کورونه له منځه تللي دي. د دې ترڅنګ د څاروي لرونکي یو شمېر بانډې له منځه تللي دي، باغونه، کرنیزې مځکې، دا هر څه ویجاړ شوي دي. نو تر دې مهاله هغه لومړني معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي له ساحې نه، نو 3 ماشومان نادرکه دي، خو خدای دې وکړي چې خپلو خپلوانو کورونو ته تللی وي، نو تر دې دمه څه درکې نه لګېږي. د دې ترڅنګ ولایتي اداره قدرمن والي صاحب د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست ته دنده سپارلې چې له اړوندو ضربتو ادارو سره یو ځای له مؤسساتو کاري ټیمونو سره ساحې ته ورشي او ژر تر ژره د ولسونو لاسنیوی وکړي. عدلیې وزارت وایي د مرکزي زون د غصب شوو اماراتي ځمکو د قضیو د څېړنې ځانګړې محکمې د اسنادو او مدارکو له ارزونې وروسته د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ شاوخوا 151 جریبه ځمکه اماراتي ملکیت تثبیت کړې ده. د یاد وزارت په خبرپاڼې کې ویل شوي دغه ځمکه د ګربز ولسوالۍ باري په کلي کې موقعیت لري او د ځمکې د غصب د مخنیوي او غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځولو کمیسیون مخکې هم دا موضوع څېړلې وه. خبرپاڼه زیاتوي د ځینو کسانو د اعتراض له امله چې د ځمکې د اماراتي والي په اړه یې قناعت نه درلود، قضیه د قانون له مخې ځانګړې محکمې ته وسپارل شوه. د عدلیې وزارت په وینا محکمې د متصرفینو او کمیسیون اسناد، د ملکیتونو ثبت، دفترونو او اړوندو ادارو معلومات وکتل او پریکړه یې وکړه چې 151 جریبه ځمکه اماراتي ملکیت ده. د یک ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زما خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا ښې چارې.